ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشر دوست. د بلخ ولایت په حیرتان ښارګوټي کې د امام اعظم جامع جومات د جوړېدو چارې 60 سلنه بشپړې شوي او د جوړولو بهیر په چټکۍ سره روان دي. مسؤلین وایي د جومات د هیواد د یو سوداګر لخوا د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت څه باندې 3000 متره مربع په ساحه کې جوړیږي او په یو وخت کې به د 1200 لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. ټاکل شوي چې دغه جومات له ټاکل شوي نیټې څخه مخکې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د پروژې یو تن مسؤل انجینر روح الله وایي چې دغه جومات د انجینرۍ اصولو په رعایت او معیاري ډول سره د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. فعلا صاحب نظر 3500 متر مربع زمین است که در حدود 1200 متر مربع آن شامل ساختمان جدید مسجد می باشد. مسجد ما که است به سبک بخارایی آماده میشه انشالله. در عین زمان حدود 1200 نفر نمازگزار گنجایش داره که نماز ادا کنند و توسط یکی از تاجرای ملی خود ما و شما به بهره برداری و اعمار سپرده میشه و در حدود 2 میلیون دلار هزینه تخمینی پروژه مد نظر گرفته شده. د پروژې همغږی کوونکی سیف الرحمن احمدزی وایي چې دغه جومات د ودانیزو چارو د ښه معیارونو او اړین کیفیت په پام کې نیولو سره جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې هڅه کوي چې د جوړولو ټول پړاوونه په دقت او منظم ډول پر مخ یوړل سي. الحمدلله موږ چې کله شروع کې دا پروژه ولیدله او موږ لیوالتیا وښودله چې دې کې باید کار وکړو. یوازینی علت یې همدا و چې داسې مسجد یا جومات په دې ساحه کې نه آباد شوی بلکې په ټول افغانستان کې نه آباد شوی. غلام سخی چې د دې پروژې یو تن کارګر دی وایي چې په دغه پروژه کې د یو شمېر ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. د نوموړي په وینا دغه پروژه نه یوازې د خلکو لپاره یو مهم او ارزښتناک کار دی بلکې کارګرانو ته یې هم ښه کاري فرصت برابر کړی ترڅو د کار او هڅو له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. الحمدلله در وطن خود خیلی رضایتمندی داریم. نگه می رقم کار باشه جوانان همش زمینه کار برشون مساعد شوند. ورته مهال د پروژې یو بل کارګر محب الله وایي چې کورنۍ پانګونه کولی سي د لا ډیرو پروژو د جوړېدو او د ګڼ شمېر ځوانانو او کورنیو لپاره د کاري فرصتونو د برابریدو زمینه رامنځته کړي. ما خیلی خوش هستیم که همچو تاجرای که پیدا شده که با می کاروبار برای مردم یک زمینه کار مهیا ساخته و ازشان خیلی خوش هستیم. همچون میخوایم با می قسم تاجرات چندین تا دیگه هم پیدا شود که با می رقم کارا را روی دست بگیرن. په بلخ ولایت کې د جوماتونو جوړول یو مهم دینی او ټولنیز اقدام بلل کیږي. جومات یوازې د عبادت ځای نه دی بلکې د دینی زده کړو د ټولنیز همغږۍ د پیاوړتیا او خلکو ته د مناسب چاپیریال د برابرولو لپاره هم کارول کیدای سي او په وروستیو کلونو کې د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جوماتونو جوړول او بیا رغولو ته لا ډیره پاملرنه شوې ده. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په موخه د ازبکستان د جیزق ولایت د صنعتکارانو او سوداګرو شل کسیز پلاوي د بلخ ولایت مرکز ته سفر کړی او د دې ولایت له خصوصي سکتور صنعتکارانو او سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا د تولیداتو د تبادلې او ګډې پانګونې په اړه بحث او خبرې کړي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مالی او اداري چارو رئیس میراج الدین پریز وایي چې دغه ناسته د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په موخه جوړه شوې او د دغه شان ناستو دوام کولی سي د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. امروز هم خوشبختانه با حضور مقامات بلندپایه هر دو کشور یک نشست تجارتی اقتصادی در مرکز اتاقهای تجارت بلخ داریم. امیدوار هستیم در یک فضای دوستانه و اقتصادی امروز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. په همدې حال کې د ازبکستان د جیزق ولایت مقام مرستیال بهرام یوسفوف وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره هڅې دوام لري او دوی لیواله دي چې دغه ولایت تولیدات د افغانستان بازارونو ته صادر کړي. Orada tarixda ozgina bir uzilish bo'lgan.
له افغانستان سره ښې اړیکې او ګډ تاریخي مشترکات لرو. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا له امله د خلکو ترمنځ تګ راتګ هم زیات شوی دی. زموږ ولسمشر تل له افغانستان سره د ښو اړیکو پر ټینګار کړی دی. هم سیاسي هم اقتصادي نقطه نظرdan qo'llab-quvvatlab kelyapti. ورته مهال افغان سوداګر قلندر رحیمي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو ناستو جوړېدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د سوداګرۍ د زیاتوالي، د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کېدو او د افغان تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې مهم ګام دی. د نوموړي په وینا دغه ډول ناستې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د مستقیمو اړیکو زمینه برابروي او کولی شي د سوداګریزو تړونونو د لاسلیک او د اقتصادي همکاریو د پراختیا لامل شي. ما تفاهمنامه همکاری تجارتی بین دو ولایت را به امضا رساندیم. ان شاء الله در آینده ما بتوانیم تاجرای دو ولایت را با هم بیشتر از پیشتر نزدیکتر باید ارتباط بدیم. له بلې خوا ازبکستاني سوداګر علي شیر دغه ډول ناستې د سوداګرۍ، تولید او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهم بولي. biz Jizzax viloyati hokimligi موږ د ازبکستان د جیزاخ ولایت څخه د سوداګرو او صنعتکارانو د یو شرکسیزې پلاوي په توګه افغانستان ته راغلي یو څو د خپل هیواد محصولات د افغانستان بازار ته وړاندې او ګډ سوداګریز فعالیتونه پیل کړو. زه شخصا یو رستورانت لرم او لیواله یم چې په افغانستان کې هم پانګونه وکړم. افغانستان هم شد. د افغانستان اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ سیاسي، اقتصادي، سوداګریز او کلتوري اړیکې په وروستیو کلونو کې د پراختیا په حال کې دي. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د سوداګرۍ، ترانزیت، پانګونې، انرژۍ، صنعت او کلتوري همکاریو په برخو کې خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا مله پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.